مرستندوی سازمان د فرانسې په شمال کې کډوالو ته 1500 موبایلونه ورکوي. د اوبریج ډومیژن په نوم مرستندوی سازمان پلان لري د فرانسې په شمال سیمه کې کډوالو ته 1500 موبایلونه ورکړي. دغه سازمان وایي هغه کسان چې د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي له یوازیتوب څخه د ځان ساتلو او د مشکل د رامنځته کېدو په صورت کې له ژغورونکو سره د تماس نیولو لپاره موبایل ته اړتیا لري. د فرانسې په شمال کې د اوبریج ډومیژن په نوم مرستندوی سازمان غواړي راتلونکې اونۍ په ټولو کډوالو 1500 موبایلونه وویشي. دغه موبایلونه چې په سیم کارتونو او انټرنیټ مجهز دي سیمه کې د یوټوپیا 55 یا سکور کاتولیک په شان فعال سازمانونو ته ورکړل شوي دي ترڅو په کډوالو وویشي. د اوبریج ډومیژن مسؤل ویلیام فویار ویلي دي چې ټلیفون کډوالو ته اجازه ورکوي چې له یوازیتوب څخه ځان وساتي او د خپلو کورنیو سازمانونو ملګرو او یا عامه ادارو سره اړیکه ټینګه کړي. د فرانسې په شمال سیمه کې کډوال په منظمه توګه د امنیتي ځواکونو لخوا له مهاجر کیمپونو څخه ایستل کیږي. له همدې امله ډیری کسان په سختۍ سره سازمانونو او یا د خوړو د ویشلو ځایونو ته لاسرسی لري. د ټلیفون لرل ورته اجازه ورکوي چې له رضاکارانو سره اړیکې ونیسي او خپلې اړتیاوې پوره کړي. همدارنګه د ټلیفون لرل د خطر د رامنځته کېدو په صورت کې هم ضروري دی. ویلیام فویار وایي چې کله چې کډوال مانش کانال کې له خطر سره مخ شي او یا هم لاریو کې د سپریدو په مهال کومه پیښه رامنځته شي نو په داسې وخت کې د ټلیفون لرل ډیر مهم دي. سازمانونه په پام کې لري چې دغه موبایلونه اړمنو کسانو لکه ښځینه‌و، کورنیو، کمسنه یا ناروغانو کډوالو ته ورکړي. یاد موبایلونه به هغو نوي رسیدلو کډوالو ته هم ورکړل شي چې ټلیفون ونه لري. بل پلو بیا د اوبریج ډومیژن دغه اقدام د فرانسې د ښي اړخي ډلې پلویانو غوسه راپارولې ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي پیر هانري ډیومون ویلي چې اوس به قاچاق وړونکي وکړی شي له خپلو راتلونکو قربانیانو سره په اسانۍ سره اړیکه ونیسي او په کښتو کې ورته د سفر لپاره د ملاقات وخت ورکړي. خو اوبریج ډومیژن بیا دا دریځ غیر مسؤلانه بللی دی.